ویریږم هسې نه کور مې دیره کې راشي په مسلسل جنازو ویریږم هسې نه کور مې دیره کې راشي یاران مې ماته مخامخ ودرېږي منافقین چې سپاره کې راشي په مسلسل جنازو ویریږم هسې نه کور مې دیره کې راشي یاران مې ماته مخامخ ودرېږي منافقین چې سپاره کې راشي د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي ډېر زیات محترم زموږ ډېر خوږ ملګری جاوید شاه درمان ته بل نړکو چې راشي او خپل احساسات شریک کړو د هغه ملګرو شکریه مداري خو یار څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي ټول نړومبی خو د در ادمخیل دغه ټول ناستو اورېدونکو کتونکو تاسو داسې په مهذبه طریقه ناست یئ ستاسو ډومبی د ټول نه ډېره مننه چې داسې په شوق باندې اورئ شعر هغه د دغه بغزاده دانش صاحب کیسه کوله وی څه ملګري راله ثوابۍ نه راغلي وي ما ته یې ویل چې شعرونه راته ووایه نو بغزاده دانش خو مسلسل شعر وایي که نه یو بل پسې لږ هتار هغه ورته داسې غوږ ایښی و خو اخره کې ورته هغه چې شعرونه ختم کړل نو مېلمانه ورته وایي دانش صاحب وایي خفه نه شي ستا شعرونه ډېر خو موږ ته پکې د وا وازی نه و معلومه نو نیاز محمد لالا ته د هغوی ټولې درنې کورنۍ ته د حضرت عمر په دغه واده باندې ډېره مبارکي زما یې طرف نه او زما د دغې ناستو ملګرو د طرف نه ډېر د خوشحالۍ مقام دی دلته خو پکار وایي چې موږ ښه روماني شعرونه ویلو خو چونکې نن سبا د پښتنو حالات دغسې دي نو کوم شاعر دومره جرأت نه دی کړی چې هغه د رومان ولیکي بس دا د جنګ جګړو د وینو د جوبلو دا شعرونه دي ټول لیکلي دي نو بس تاسو یې په ډېر څه باندې قبول کوئ عجز هم راغلی دی ډېره مننه کوم زه یې مننه کوم هغه ځکه چې لنډو ورځو کې د دوی اپریشن هم شوی ده ما ته ووایي چې زه نشم تللی بیمار یم مور مې نه پرېږدي بیا ما ده ته وایي ما مور ته دې ووایه چې دروازې ته شه بیا ما هغې سره خبره وکړه نو دی مې ځان سره روان کړی دلته مې راوستی دی دا صرف ستاسو په فرمایش باندې اوتر چې کوم دی نو اوتر خو تاسو ته ښه پته ده مطلب کسب باندې هېڅ څه شرم نه دی پکار د ګډو بیزو کار کوي نو دی مې هم ټوله ورځ مې پې قضا کړې وه ما چې ګډې بیزې دي بل چاته په حواله که خو مشاعرې له به ځو خامخه چې شفیق بی او زعفران دي فرمایش کړی چې دا به خامخا راولئ نو دغه په دې معذوره وجود باندې ما د کاټلنګ نه د میاخان سنګاونه دی راوستی دی هغه هم صرف ستاسو دپاره او لیوال خو موږ سره دلته پېښور کې پاتې کېږي نو بلکل او لیوال مور مشاعرو له نه پرېږدي هېڅ چا سره نه ځي خو خدای دې ښه وکړي چې زه ورته ووایمه نو موږ ته یې چېرته انکار نه دی کړی او بس دا ستاسو د مینې برکت دی نو زه به شعرونه درته ووایم چې هر څه کولی شم بیا به درته دغه شعرونه ووایم چې هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ما له په خپلې بېوسۍ باندې ارمان ناشي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان ناشي او دغه شعرونه وایم راته چې د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده او لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې اوس خو ساړه نشته خیر د ګرمي ده خو وایي د دې ساړه علاج ستا غېږه د یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي دا امیر صاحب بیا د دې روماني شعرو فرمایش کوي وایي د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالیه دا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه د یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي بیا وایي چې ای تا د عشق حادثې څه لیدلې ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې او مخ مې حالاتو په بل مخ واړو دا ځل که رالې ما به نه پېژنې
او راته د صبر یو آیات وښیه مرشده یا خپل کرامات وښیه لکه یعقوب ورپسې ړوند شمه څه طریقه د ملاقات وښیه او دغه شعرونه دې تاسو ټولو ته ډالۍ وي چې زعفران ته دې دغه شعرونه ډالۍ وي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خو مري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم مسکې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پل صراط به موهي سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تدي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نوم راځي سړی شفیق ته به دغه یو څه شعرونه ډالۍ کومه چې د خدای موکر خو زه ورته غمګین یو څه شعرونه ووایم چې دا زما د ژوند هغه ډومبني شعرونه دي په کوم باندې چې بیا زه خلکو وپېژندم او په دې باندې ما دلته د صوبې په سطح باندې واډ هم اخیستی نو دغه شعرونه به زه شفیق ته ډالۍ کوم چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغۍ هم په ازغۍ وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې کدۍ ته هم واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بښنه نه وه او دغه دروازې والا ته شعرونه ووایم درته دروازې سره تر غاړې دروازې عجز یې راسره ووایي که نه زه یې یوازې ووایم وایي دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې ژاړې دروازې او برابر دې یم په غم باندې شریک وران کنډر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم یې هم دی مرور داسې زه یم لکه شاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته نن هوا سره چې لاړې دروازې او زه د کور یم پر دې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې او د دې ملک ګلدست د حجرې د طرف نه دی پیر عطا محمد صاحب ته دغه یو څه شعرونه ما په تادۍ کې ولیکل دی ما ته د مخکې نه ویلي خو ما دغه لږ ټایم کې بیا په مزغو باندې مې ډېر بوج راوسته ومې لیکل مات ګوډ دي خو په ډېر څه دي هغوی ته قبول کړي ځان ته چې جنګ کې د امن خوږ اذان یې پیره جنگ کې د امن خوږ اذان یې پیره او ته د خوږ زړونو درمان یې پیره جنگ کې د امن خوږ اذان یې پیره او ته د خوږ زړونو درمان یې پیره او ته د هر یو سړي ځان یې پیره او ته د هر یو سړي ځان یې پیره او ته د ټول کلي ارمان یې پیره او ته د هر نوي سپرلي شروعات او ته د هر نوي سپرلي شروعات ته اختتام د هر خزان یې پیره او د کلي خلک درپسې درځي او ته سالار د دې کاروان یې پیره او د کلي خلک درپسې درځي او ته سالار د دې کاروان یې پیره دوی ستا په پل باندې قدم کېږدي ته چې په کم طرف روان یې پیره دوی ستا په بل باندې قدم کېږدي ته چې په کوم طرف روان یې پیره دا د پیر عطا محمد ته ډالۍ وي زما طرف نه مطلب یو دغه کوشش دی خو دوره وخت نو بس ما خپل هڅه وکړه نور تاسو کوم شعرونه فرمایش کوئ چاته یاد وي نو چې زه ورته ډالۍ کوم که نه لالي ته رسېدلی مې پر یاد دی او که نه دی زما په شان په ما پسې برباد دی او که نه دی
زما په نوم اوس هم شاته راګوري او که نه زما په نوم اوس هم کلي کې یاد دی او که نه دی. ښه درد سوي بل د جدایۍ المیه څه ته وایي، څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي. او ښکلي به بیا د زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چې رندوان که شي خبر چې کعبه څه ته وایي. د تاپوړی محتاجي سوي موږ نه یو خبر، څوک د اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي. د تاپوړی محتاجي سوي موږ نه یو خبر، څوک د اوتر نه تپوس وکړي چې خپه څه ته وایي. او محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی، دا زموږ تندی په کاڼو د ویشتو دی. او خدایه پاکه دوران زر تېر کړي د ښکلو، حال زموږ د خوارانو د کتو دی. محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی، دا زموږ تندی په کاڼو د ویشتو دی. خدایه پاکه دوران زر تېر کړي د ښکلو، حال زموږ د خوارانو د کتو دی. او دغسې شعرونه به ښه به راته ووایم چې عجز وایي دغه راته ووایه چې هر سړی غم د خپل مکان جاړي، زما مور ځکه په باران جاړي چې په ګاونډ کې مې څخه پاخه شي، ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي. او در ما نه څوک وایي باران وریږي، دا زما غم باندې اسمان جاړي. او دغه شعرونه تاسو ټول ته ډالۍ وي چې غلي دي پراته په هدیرو خلک، څنګه شو تسلیم د هنګامو خلک. او خپل خلوص بلا راته راوګرځي، ستړي شو زمونږ په اوږو خلک. او ځان خو به لازم ده چې راښایي اوس سر باندې مو کېنول د خپو خلک. او خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم، څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک. او داسې په پیسو پسې په منډه دي، یو بل ویني اوس په جنازو خلک. او څنګه به د رمضان پوره روژې نیسي، دا په نیمه لار د